سلام قدرمنو لیدونکو، موږ په دغه ویډیو کې هڅه کوو تاسې ته د کریم صادق هغه ریکارډونه او زرینې پیښې وړاندې کړو کومې چې د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکینفو سره نه دي ثبت شوي. لومړی درته د کریم صادق په رول د افغانستان په ملي لوبډله کې څه او څنګه یې ترسره کړی په دې اړه خبرې کوو. د کریم صادق نوم به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې همیشه په زرینو کرښو لیکلی کیږي او نه هیریدونکی به وي. کریم صادق په کال 2002 کې لومړی سفر د ملي لوبډلې سره د پاکستان په کورني کرکټ ګریډ 2 کې کړی و او آخري لوبه یې د 2018 کال د زیمبابوې په خلاف کړې وه. کریم صادق تر 2009 کال پورې د ملي لوبډلې په بریاو کې مرکزي رول لوبولی دی. د پایلیز بیټینګ ترڅنګ یې ویکټ کیپینګ او د اړتیا په وخت کې خلاصې توپ اچونه هم ترسره کړې ده. له 2007 تر 2012 پورې کریم صادق د نوروز منګل سره مرستیال کپتان و او کله چې په ارجنټاین کې د دریم ډیویژن سیالیو په لړ کې نوروز منګل د 3 لوبو د بندیز سره مخ شو، افغان لوبډله د سخت حالت سره مخ شوه ځکه لوبډله د نوروز منګل په بندیز سره له روحي پلوه خرابه شوې وه او کمزورې شوې وه. خو تاج ملک عالم کریم صادق د راتلونکو 3 لوبو لپاره کپتان اعلان کړ او کریم صادق د کپتانۍ دنده پر غاړه واخیسته. له نیکه بخته افغانستان 3 وړه لوبې په غټ توپیر وګټلې چې نوروز منګل ته بیرته لوبډله په داسې حالت کې وسپارل شوه چې د جدول په مقام کې په اول مقام کې ځای لره، په داسې حال کې چې د کریم صادق له لوبډل مشرۍ مخکې د افغانستان لوبډله د جدول په وروستي مقام کې ځای لره. د همدغو لوبو په لړۍ کې کریم صادق د پینجي په وړاندې په یوه لوبه کې چټکه 50 ووهله او په ویکټ کیپینګ کې بیا 6 کیچونه هم ونیول. همدارنګه بیا په 2012 کال کې د ایرلینډ سفر لپاره کریم صادق کپتان وټاکل شو چې په دغه سفر کې د کریم صادق په مشرۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ورځنۍ لوبه بایلودله، خو 4 ورځنۍ لوبه یې مساوي پای ته ورسوله او د ایرلینډ په وړاندې په هغه وخت کې 4 ورځنۍ لوبه مساوي پای ته رسول یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېده ځکه ایرلینډ لوبډله د هغه وخت کابو فول ممبرشپ لوبډله په حیث باندې د ایسوسییټ سره لوبېدله ځکه لوبغاړو یې کافي تجربه او د نورو لوبډلو په مطابق قوي لوبډله وه. همدارنګه کریم صادق په کال 2004 کې د اسیا کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان لومړی رسمي بریا د بحرین هیواد په خلاف چې وه پکې سلیزه ووهله. یعنی د افغانستان د کرکټ لپاره چې رسمي بریا یې پکې خپله کړې وه، تر هغې مخکې د افغانستان په نوم بریا نه وه ثبت شوې. لومړی بریا د کریم صادق د سلیزې پر مټ ثبت شوله. د خپل کرکټ ژوند تر ټولو کامیاب سفر یې په 2009 کال کې جنوبي افریقا سفر و چې افغانستان پکې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو دریځ خپل کړ. کریم صادق په دغه سیریز کې د 14 ویکټو سره 400 نه پورته منډې جوړې کړې. کریم صادق د 2007 کال آسیایي شلوریز، د ICC 5م، 4م، 3م ډیویژن او انټر کانټیننټل کپ او د نړیوالې شورا د 2010 نړیوال جام غوراوي پړاو سیالیو کې او د آسیایي شورا د 2007، 2009، 2011 په اتلولیو کې د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی و. او همدارنګه کریم صادق په 2010 نړیوال شلوریز جام چې ویسټ انډیز کې و، 2012 نړیوال شلوریز جام چې سریلانکا کې و، 2013 نړیوال شلوریز جام چې بنګلادیش کې و، 2014 شلوریز نړیوال جام چې هند کې و د افغانستان نمایندګي وکړه او خپل ملي بیرغ یې پکې ورپاوه. کریم صادق د 2015 50 وریز نړیوال جام غوراوي پړاو سیالیو کې ډېر په زړه پورې لوبېدلی و. کریم صادق د یو ورځنیو لوبو لومړۍ شپږیزه او د 20 وریزو لوبو لومړۍ منډه د افغانستان لپاره ترسره کړې دي. همدارنګه د کریم صادق له یو طرفه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو چټکه سلیزه په 2 بالونو د هالند خلاف جوړولو ریکارډ له ځانه سره لري. د 2009 کال راوروسته چې د افغانستان لوبغاړو
ریکارډ په کریکینفو کې ثبت شوی. په هغې کې کریم صادق په 159 ورځنیو فرست کلاس لیست A او شلوریزو لوبو کې ټول ټال 4.5 منډې ترسره کړې دي او 129 وکټې ترلاسه کړي دي. یاد دې وي چې د کریم صادق هغه ریکارډ په دې ویډیو کې نه دی حساب کوم چې د ACC ټرافي په 8 پړاوونو کې او همداشان په ډیویژنونو کې ترسره کړی دی، ځکه هغه وخت د افغانستان ممبرشپ په ټیټه درجه کې قرار درلود. د کریم صادق دغه ریکارډونه د کرکټ آسیایي شورا سره محفوظ دي چې کریم صادق پکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. مهمه یادونه: دغه ریکارډ موږ تاسو ته د کریم صادق د مشر ورور تاج ملک عالم له خولې بیان کړی دی. له ویډیو کتلو څخه یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو په سمه توګه در ورسیږي.